د لوی اختر د رخصتیو پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښو له امله لسګونه هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د کورنیو چارو وزارت اړوند د پولیسو ملي او تخصصي روغتون د یادو ټپیانو درملنې او روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې فعاله ونډه اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې او خدماتونو وړاندې کولو د مسؤلیت له مخې د پولیسو ملي او تخصصي روغتون طبي پرسونل بشپړ چمتووالي په حالت کې وو او د ترافیکي پیښو له امله زیانمن شوي هیوادوالو ته یې بیړني او تخصصي روغتیایي خدمات وړاندې کړل. چې وزیر برخان سړک باندې پیادار روان وم نو موټر ووهلم شاید د بې احتیاطۍ وواجوي دا چې مثلا ما احتیاط نه وي کړی موټر ووهلم همدا مې حال دی لاس او خپې او سر داسې حال یم چې اوس ډېر افسوس کوم چې باید احتیاط نه کار واخیستل شي او ټول هیوادوال فکر وکړي پام وکړي او 15 دقیقې یا 10 دقیقې خپل مسیر ته وروسته ورسېږي خو داسې د پیښې نه چې لارې وي هغه به ډېره ښه وي. موږ په میله راغلي وو کابل ته د کابل څخه تللو جلال آباد د مایپر پر علاقه مو ټکر وکړ دغه نو پښتۍ مې ماتې دي او سر مې ضربه لیدلې ده او د ټولو هیوادوالو څخه دا غواړو چې ځای کوم هدف ته دی ځي هغه ته 15 دقیقې 10 دقیقې وروسته ورسېږي خو قرار دي ولاړ شي احتیاط وکړي. د روغتون رئیس وویل چې د اختر په ورځو کې ګڼ شمېر ټپیان درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي وو چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له لوري ورته پر وخت طبي پاملرنه وشوه او د ډیرو ناروغانو د روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل کیږي. د موږ تاسو د هیواد کې دغه اکثر د خوشحالۍ ورځې چې شي د فتح ورځ شي د اخترونو ورځې شي په دغه ورځو کې اکثر هیوادوال ورونه سیاحتي او هغه ځایونو ته ځي چې هغه هلته دوی وختري او سیاحت وکړي په چکر ځي نو بیروبار ورش که زیات وي نو طبعا په داسې وخت کې بیا ټکرونه وي بې احتیاطي وي او یا نور ستونزې وي چې هغې له مخې ټکرونه منځته راځي او په دې ټکرونو کې تقریبا په دې اخترونو کې په سلهاوو خلک چې موږ هم د صحي ریاست د کورنیو چارو وزارت د صحي ریاست تر چتر لاندې هسپتالونه دي په سلهاوو خلک موږ په دغه 3-4 ورځو کې شهیدان دي وو چې مطلب موږ ته ټکرونه له وجې یا مطلب شهدا همدغسې یا زخمان راوړل کېږي او اوس هم تقریبا دغه د اختر 9 یا 10 چې اوس هم دغه موږ په هسپتالونو کې د هغې ته د ټکرونو په نتیجه کې چې کوم خلک زخمیان شوي دي هیوادوال زخمیان شوي دي د هغوی تداوي تر اوسه پر روانه ده بعضې عملیات کېږي بعضې سلفاوي کم زخمیان شوي هغه لاړ دي وځي خو به هر تقدیر په دغه وخت کې چې د اختر ورځې دي یا دغسې نورې د خوشحالۍ ورځې وي په دغه ورځو کې هیوادوال په صحتي ځایونو ته ډېر ځي چې په چکرو ډېر ځي چې د هغې په نتیجه کې ټکرونه منځته راځي په هغې کې بیا مرګ ژوبله چې صحي ریاست ژوبله خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت له ټولو موټر چلوونکو او هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې ترافیکي قوانین مراعات او سرعت کنټرول او احتیاط تدابیر په نیولو سره د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره همکاري وکړي ترڅو د انساني تلفاتو او مالي زیانونو کچه راکمه شي. نو طبعا دغه ورځې د اخترونو ورځې شوې د نور د خوشحالۍ ورځې چې په دې کې د موږ پرسونل ډېر مصروف وي د دغې د اخترونو نه مخکې موږ پلان جوړوو د هغې په خاطر پلان جوړوو چې په اخترونو ورځو کې هیوادوال ځي یو طرف ته بل طرف ته ځي نو په منځ کې مرګ ژوبله د ټکرونو له وجې راځي نو هغې دپاره پلان جوړ شوی وي هغې دپاره ډېر ډاکټران استخدام شوي وي چې په وخت هغه پیښو ته ټکرونو ته په وخت هغه زخمیانو ته چې هغه عاجله تداوۍ ته ضرورت لري نو تداوۍ لاندې نسي چې ډېر په سلهاوو خلک چې په دغه شفخانې ته یا د صحي ریاست تر چتر لاندې په هیواد کې څومره شفخانې چې دي په سلهاوو خلک په دې ورځو کې زخمیان او ټاپیان او دغسې شهدا را نقل کېږي نو غوښتنه مو دغه ده د ولس او د خلکو نه غوښتنه هم دغه ده چې په دغې ورځو کې جدي د متوجه شي خپل ژوند ته خپل فامیل ته د متوجه اوسېږي سیاحت هم یو ضرورت به وي ولې نه خو به هر تقدیر د سر په قیمت به یې نه وي د سیاحت په داسې یو انداز به یې سیاحت وشي چې هم د نفس تلف شوی نه وي هم د خپل ځان او د فامیل او د خپلو ملګرو خیال هم ساتل شوی وي او سیاحت هم شوی وي. د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د هیوادوالو د خوندیتوب ژغورنې او روغتیایي خدماتو د لا ښه والي لپاره به له خپلو هڅو دریغ ونه کړي.